د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه یا د جګړه کې 15 پاکستاني پوځیان هلاک شوي او یو تن افغان مجاهد په شهادت رسېدلی. مولوي محمد یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته د تیارسۍ امر هم کړی. دا چې یاده پیښه څنګه او ولې رامنځته سوې په اړه د اسلامي امارت مشرانو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر ډیورنټ فرضي کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو په نښته کې 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. په خوست ولایت کې ځایي سرچینې وایي پر ډیورنټ فرضي کرښه د پاکستاني پوځیانو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ جګړه له 2 ساعتونو وروسته پای ته رسېدلې ده. سرچینې زیاته کړې چې دغه جګړه تېره شپه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ پورې اړوند د ډیورنټ فرضي کرښې په اوږدو کې ونښته. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستاني لور ادعا کوي چې د نښتې لامل په دې سیمه کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د امنیتي پوستو جوړول وو. څرګنده نه ده چې پاکستاني لوري چې په خپله په یو اړخیز ډول د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې اغزن سیم نصب کړی او بې شمېره پوستې جوړې کړي، ولې د افغانستان له لوري د پوستو له جوړېدو سره مخالفت کوي. پاکستاني رسنیو د امنیتي سرچینو پر اساس د 15 پوځیانو ټپي کېدا تایید کړي او ویلي دي چې 2 یې مرګ حاله دي. سرچینه زیاتوي چې په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. خو په افغانستان کې ځینو سرچینو اعلان کړی چې په دې جګړه کې د اسلامي امارت یو امنیتي سرتیری په شهادت رسېدلی او 15 پاکستاني پوځیان هم ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د ځاځي میدان ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر هم وسو. د خوست مرستیال والي د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند ډیورنټ فرضي کرښې ته څیرمه سیمو څخه د لیدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته ویلي پر افغان خاوره تېرې کوونکي وځپئ. مرستیال والي امنیتي ځواکونو ته ویلي ځیرک او متوجه اوسئ او هیڅ چاته اجازه ورنه کړئ چې په خاوره مو تېری وکړي او ولسونو ته مو ستونزې جوړې کړي. دې کتنه کې امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې په لوړه روحیه او قوي مورال سره به د هر ډول تیری مخه ونیسي او له خپلې خاورې به دفاع او ننګه وکړي. بلخوا ولسونو هم ویلي چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دي او هر هغه چاته به کلک ځواب ورکړي چې پر افغان خاوره ظلم او تیری ته زړه ښه کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.